وای د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپګمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی. دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلک ښکاري. دا ځمکه چې ده دا د بادشاه رعایت نه کوي. عیسی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله لویه بادشاهي دي د څوک درنه تپوس نشي کولی. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی وی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. نبی علیہ السلام فرمائی وی د عالم فضیلت پا عابد باندې داسې دی یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی د عالم فضیلت پا عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابی باندې څنګه دی. نبی علیہ السلام فرمائی. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی وی د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپګمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی. کفضل القمر علی سائر الکواکب لکه د سپګمۍ فضیلت چې څنګه په ستورو باندې دی داسې د عالم فضیلت په عابد باندې هم دی. علماء ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی، لوی مرتبه ورکړی ده، ځکه دا د دین اسلام محافظین دي، دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي، دا د دین اسلام چوکیداران دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ویو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم ازده کی، د احادیث مبارکو علم ازده کی. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی دی انسان ته فرمائی ته د علم په لار باندې روان شوی او ما درته د جنت لار آسان کړه، زه د جنت په دروازو باندې داخل شه. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چې د علم د ازده کولو د پاره د کور نه اوتو، الله تبارک و تعالی فرشتو ته فرمائی اے فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپل وزر خوري کوي. بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی د دې انسان د پاره په اسمان کې فرشتي، په هوا کې مارغان، په سړو کې میږیان او په اوبو کې میان د دې انسان د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. فرشتي وایي، میان وایي، میږیان وایي، مارغان وایي الله دا انسان ستا د کتاب د ازده کولو د پاره د کور نه روان شو، الله ته ورته مغفرت نصیب کا. دیو جن حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی، نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک کی راضی وی علم چی دے علم دا د پیغمبرانو وراثت تے، د پیغمبر نه په میراث کی درهم ندی پاتې شوی، دینار ندی پاتې شوی، جیداد ندی پاتې شوی، د پیغمبر نه په میراث کی صرف علم پاتې شوی دی. تا دیو جن حدیث مبارک کی راضی چاچی علم ازدکو دا د پیغمبر وارث او گرزیدو، العلماء ورثة الانبیاء، د پیغمبرانو میراث واغس او د پیغمبرانو میراث علم وو. نو خپل بچی دا علم تکین وی چې دا سه ازدکی، دا پس باندې فوشی، دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلک ښکاري، دا مونږ ته معمولی غونته کې خلک ښکاري، خو دا د الله تبارک و تعالی په دربار کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لویه مرتبه لري. دا ځمکه چې ده دا د بادشاه رعایت نه کوي،
دا د وزیر رعایت نه کوي، دا د خان او د ملک رعایت نه کوي. د زمانی بادشاہ دی، وزیر دی، ملک دی، نواب دی، دا چې دی په دې خاورو کې کېښودو دا ځمکه د ده لحاظ نه کوي. دا نه وایي دا ځمکه چې زما غېږې ته بادشاه راغی، زما غېږې ته ملک راغی، زما غېږې ته وزیر راغی. دا ځمکه چې رعایت کوي صرف د دې حافظ قرآن رعایت کوي. د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ځمکه د دې رعایت کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن، کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تأکل لحمه، ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به ته نه خوري. په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي. ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري. دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي. د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. الله تأکل لحمه، ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ځمکه جواب ورکوي الله تبارک وتعالی ته. قالت الارض، ځمکه وایي ای وربي، ای زما ربه کیف آکل لحمه، زه به څنګه د غوښې خورمه. وکلامک فی جوفی، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. ځمکه وایي الله د ده غوښې زه څنګه وخورم، د ده په سینه کې خو ستا کلام پروت دی، نو زه به د ده غوښې څنګه خورم. ځمکه د هیڅ چا لحاظ نه کوي، ځمکه د هیڅ چا رعایت نه کوي، د بادشاه نه کوي، د وزیر نه کوي، د ملک نه کوي. ځمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي. دا زه ته چې ورته سپک ګورو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من جاءه الموت، هغه انسان چې هغه ته مرګ راشي وهو يطلب العلم، په داسې شان کې چې د علم زده کو. یو انسان دی او هغه ته مرګ راغی او دی د طلب د علم کې د قرآن علم زده کو، د حدیث علم زده کو. حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم دې دپاره نه زده کو چې ما ته په امامتي میلو شي، علم د معارضو دپاره د جګړو دپاره نه زده کو، علم دې دپاره نه زده کو چې زه بل سړی سپک کم او کمزوری کم او ځان پې اوچت ثابت کم. علم دې دپاره نه زده کو چې ما ته مو شهرت میلو شي او ما ته مشهورتیا میلو شي او خلک به چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینی او پاسي. نه که علم د دې دپاره زده کو چې په علم باندې زه شهرت وګټم، مشهور شم پې، خلک به چې لوی عالم دی. که علم د دې دپاره زده کو چې ما ته په دنیا میلو شي، د الله د رضا دپاره د علم نه زده کو. د دغې عالم متعلق نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي اور د جهنم به په بې عمله عالم باندې ګرمولی شي. داسې عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمولی شي، یعنی د ټول نه مخکې به دی ورته غورځولی شي. نو حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم زده کو د نور مقصد دپاره نه، د نور مطلب دپاره نه، صرف اور صرف مقصد او غرض دا و چې اسلام پې ژوندی کم، زه پې د دین اسلام خدمت وکم، زه خلکو ته د الله کتاب ورسوم، زه خلکو ته د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه ورسوم. نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فبینه وبین النبیین درجة واحده، د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یوه درجه فرق. مرګ ورته راغی په داسې حالت کې راغی چې د علم زده کو، دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو، مړ شو. نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یوه درجه فرق.
مثال فتور پیغمبر ته الله تبارک وتعالی 100 درجه ورکي په جنت کې نو دې طالب العلم تبا یو کم 100 درجه ورکي او دا یو درجه د ته ولې نه ملاويږي ځکه هغه انبیا دي پیغمبران دي او دې پیغمبر نه دي دی به ځکه د نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغی دی به د پیغمبرانو په ګاونډ کې پاتې کېږي دی به د پیغمبر ګاونډي وي مونږ ټولو ته د الله تبارک وتعالی په داسې حالت کې مرګ راکړي چې مونږ په طلب د علم کې یو علماو لیکلي دي وایي یو سړی دی او هغه ته دا فتح ولګېده چې زه مرم زه مړ کېږم دی دې په دې وخت کې کوم عمل وکړي چې په هغه عمل کې دله مرګ راشي او د دنیا نه پکې رخصت شي کوم عمل دی وکړي تا ته به څنګه پته لګي کله ناکله ډاکټرانې چوټي کړي که نه یا زه ته پم پوهېږم چې د حالت سخت دی د مرګ دی نو دی دې په دې ټایم کې کوم عمل شروع کړي چې دی په هغه عمل کې او د دنیا نه رخصت شي علماو لیکلي وي په دې ټایم کې د دې طالب د علم جوړ شي طالب د علم دی جوړ شي ځان ته د یو تن کېنئ او هغه ته دې وایي چې ما ته د دین یوه مسله ښیه چې زه یې درنه زده کومه ما ته د دین خبرې کوه چې زه یې درنه زده کومه ما ته احادیث ښایه ما ته یو آیت ترجمه کوه چې زه یې زده کوم چې ما ته الله په دې حالت کې مرګ راولي چې زه په طلب د علم کې مړ شمه نو چې په طلب د علم کې وفات شو او مړ شو نو د چا ګاونډ کې به په جنت کې د پیغمبرانو په ګاونډ کې به وي علم دومره لوی سیز دی دومره لوړ مقام لري دومره لویه مرتبه لري الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث مبارک ته کله چې یو انسان وفات شي د اعمال سلسله ختم شوه کله چې انسان مړ شي د اعمال سلسله څه شوله ختم شوه دا خو مونږ ژوندي یو الحمدلله منظم کو ذکرم کو حجونم کو تلاوتونم کو عمرې لم تلی شو هر نیک عمل کولی شو چې ژوندي یو خو چې کله مړه شو د اعمالو سلسله څه شوله ختمه شوه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا الثلاث درې اعمال داسې دي چې پس د مرګم انسان ته د هغې ثوابونه میلاویږي یو په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې جومات رخ کړی دی مدرسه دې رخ کړې ده لاره دې رخ کړې ده کوی دې ایستلی دی او خلک راځي د هغې نه اوبه څکي یا پې اودسونه کوي منځونه کوي ته مړ یې په قبر کې پروت یې په لحد کې پروت یې په دې جومات کې په دې مدرسه کې چې څومره خلک سبقونه وایي تا ته په مفتو کې د هغې ثوابونه در رسي کوی دې ایستلی دی خلک د هغې نه اوبه څکي ته مړ یې په لحد کې پروت یې خو څوک چې د هغې نه اوبه څکي د هغې ثواب تا ته میلاویږي نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فز د مرګ چې انسان ته د هغې ثواب میلاویږي ولد صالح یدعو له نیک عمله بچی دی څه شی دی نیک عمله بچی دی په خپل ژوندانه باندې د بچي صحیح تربیت دې کړی دی قرآن دې ورته ښودلی حدیث دې ورته ښودلی دي ته په قبر کې پروت دا بچی چې مونځ وکړي دې لاس اوچت کړي وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ای رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی مقصد دا دی الله زما په مور او پلار باندې داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې خفه کېدل علماو لیکلي وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سیوا د هغې بچي نه چې کوم بچی د فرض مانځه نه وروستو دا وظیفه 3 پیرې کوي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره کوم بچی چې دا وظیفه د مانځه نه وروستو 3 پیرې کوي ګویا چې دې بچي د مور او پلار حق ادا کو مور او پلار یې څه کو حق ادا کو دغه بچی دی دې قرآن را واخلي وی الف لام میم دته څو نیکۍ میلاو شي 10 نیکۍ دې مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې 10 نیکۍ میلاو شي
ولد صالح نیک عمل بچه نیک عمل بچه تای تربیت ښه کړې قرآن دې ورته ښودلی حدیث دې ورته ښودلی دي کتابونو یو واقع لیکلې ده و عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو یو قبر واله و چې الله تبارک وتعالی هغې قبر واله ته ډېر سخت عذاب ورکو په قبر کې او دا د عیسی علیه السلام معجزه وه الله تبارک وتعالی به ورته د قبر والو حالت ښودو چیرې دې قبر کې په دې مړي باندې عذاب دی او که د الله په رحمتونو کې دی دا حالت په عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ښودو نو په یو قبر تېرېدو قبر واله ته ډېر سخت عذاب میلاویږي څه ډېره موده پس عیسی علیه السلام بیا په دغې لاره تېرېدو څه ګوري چې هغه قبر واله د جنت په نعمتونو کې ناست دی د جنت په باغچو کې ناست دی عیسی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله لویه بادشاهي دي د څوک درنه تپوس نشي کولی نو سموده مخکې په دې ته راتلم دا مړی دا انسان و چې تا ورته عذاب ورکو او اوس هغه انسان دی هغه د جنت په نعمتونو کې ناست دی بس تا په هر کار کې حکمت دی څوک درنه تپوس نشي کولی الله تبارک وتعالی فورا وحی په عیسی علیه السلام نازل کړه وی ای عیسی ته په دې خبره په تعجب کې پرېوتې چې مخکې ورته عذاب میلاوېده اوس په جنت کې دی په دې خبره کې په تعجب کې عیسی علیه السلام وفرمایل وی او الله عیسی ووره دا انسان چې کله مړ کېدو نو دی په خپله دومره نیک عمله انسان نه و د ده ګناهونه زیات نو دا عذاب مې ده ته د ده ګناهونو د وجې نه ورکوو د ده ګناهونه ډېر زیات و ځکه ورته سزا په قبر کې میلاوېده وی عیسی خو چې کله دی مړ کېده نو ده د خپلې بیبي په ګېډه باندې بچی پرېښی و دی مړ شو د بیبي په ګېډه باندې څه پاتې شو بچی پس د مرګ هغه هلک پیدا شو بیا رو لیدو دومره شو چې خبرې زده کړي وی چې کله خبرې زده کړه او داسې د پوه شو که نه نو مور یې د ګوتې نه ونیو عبادت خانې ته یې د هغې وخت استاذ او امام چې و هغلی به وستو او هغه ته یې وی چې ده ته سبق شروع که هغې وخت کې انجیل و چې ده ته سبق شروع که نو استاذ په مسجد کې دی بچي ته شروع کړه وی بچی وایا بسم الله الرحمن الرحیم وی هغې ماشوم په وړو شونډو وي چې بسم الله الرحمن الرحیم وی عیسی ما له حیا راځي چې د کم سړي بچی په وړو شونډو زما نوم یادوي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم ما له حیا راځي چې د هغه وړوکی بچی په دې وړو شونډو زما نوم اخلي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم وی نن چې د ده بچي وي چې بسم الله وی ما یې د پلار نه عذاب پورته کو ما یې د پلار نه څه پورته کو عذاب پورته کو ولد صالح نیک عمله بچی چې پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاویږي الله بچی قرآن ختم کو د دې روح قرآن ثواب چې څومره دی بچی ته میلو شو دومره ثواب یې د مور او پلار ته په قبر کې میلو شو مفتو کې او دریم نبی علیه السلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې مولي صاحب په خپل ژوندانه باندې ځان له شاګردان تیار کړي دي چاته قرآن ښودلی دی چاته سپاره ښودلی ده چاته قاعده ښودلی ده چاته احادیث مبارکه ښودلی دي استاد صاحب مولي صاحب مړ دی په قبر کې پروت دی شاګردان په دنیا کې لګیا دي خلکو ته علمونه ښیي د دغې مولي صاحب د دغې استاد صاحب پکې حصه د کم چې په دې قبر کې پروت دی شاګردانو په اعمالو کې د دې عالم د دې مولي صاحب څه ده حصه ده نو او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ په هغې سره څه اخیستلی کېږي پیدا اخیستلی کېږي علم دا ډېر لوړ څیز دی دا ډېر قیمتي څیز دی الله خلک وي و یاره زه به بچي باندې علم وکړم خو خوري به بیا څه زه به بچي باندې علم وکړم مدرسې ته به یې بوځم خو خوري به څه ښځه به څنګه ساتي بچی به څنګه ساتي ته داسې دغه راغلی دا ښځه او بچي جوته ساتې نو دا خپله ښځه جوته ساتې نو دا بچي دې جوته ساتې نو دا یې درله الله ساتي دا درله څوک ساتي دا درله الله ساتي او کوم انسان چې د الله د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د حدیثو خدمت نه کوي سوال نه پیدا کېږي چې الله دې وږی پاتې کړي سوال نه پیدا کېږي چې الله دې څه کړي
عالم به هله وږی پاتې کېږي که نه چې کله د الله خزانې ختم شي او د الله خزانې ختمیږي نه نو عالم وږی پاتې کېږي نه. ټیک شو که نه؟ ځکه چې کم انسان د الله د دین خدمت کوي الله به هغه ته څنګه نه ورکوي چې فاسق او فاجر ته ورکوي، هغه ته به څنګه نه ورکوي. الله نو تاسو به درننه پورې دا نه اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړه. چې تا اورېدلي خو دې په اخبار کې په ټي وي کې په خبرونو کې چې دا خبره تاسو اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غربت د وجې نه څه وکړه، خودکشي وکړه. او نور به داسې ډېر خبرونه تاسو ته میلاویږي، چا وایي بچي ووژل او ښځه یې ووژل او بیا یې ځان هم ووجه. خو د مولوي صاحب او د عالم صاحب متعلق په دا خبره تاسو ته مخکې رانه شي. حالانکې د مولوي صاحب چې زیات نه زیات هی تنخوا وي 10,000 او 15,000 دا هاي تنخواه ده اوچته تنخواه ده. مونږ چې ته وویل که تعالی څو تنخواه درکړي ماله 15,000 لکه دا خو تعالی ډېره غټه تنخواه درکوي یاره. ها محتمیم دی جمالدار دی دا خو تعالی ډېره غټه تنخواه درکوي، دا غټه تنخواه حسابېږي. الله او بیا هم په هغې کې هغه ښکلې تر و تازه دی. دا ولې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي تر و تازه دی وي هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورېد هغه یاد کو او د هغې نه مخکې بل ته ورسه، تر و تازه دی وي دغه انسان. نو دا مولان احادیث مبارکه په خپل هم یادوي او مخکې نورو ته هم رسوي، دی به ټول عمر تر و تازه غوړ او زیړ وي انشاءالله. ځکه دا دعا د چا ده؟ د نبی علیه الصلاة والسلام. نو دی وی خوري بسو بیا به څه کوي؟ الله نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړي، د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړي. عالم له الله ډېر لوی قدر ډېر لوی شان ورکړی. حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه شوه، وی د الله پاکه پیغمبره دوه وروڼه دي، دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی. دا یو ورور عالم دی علم یې کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي، صرف څه کوي؟ فرض مونځ کوي او فرض روجې نیسي. او دا بل ورور عابد دی، دی د شپې تهجد هم کوي، نفلي روجې هم نیسي، فرض خو کوي خو نوافل هم کوي. نو په دې کې کم یو غوره دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل عالم پکې غوره دی. څوک پکې غوره دی؟ عالم پکې غوره دی. اوس په ستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو؟ هغه صرف فرض لمونځ کوي بیا ځان له اوده کېږي خوبونه کوي او کله کله وایي که نه یاره دا مولي صاحب پټو نفلي روجې نه نیسي. مونږ ته بیان وکړي خو په خپله روجې نه نیسي. مولي صاحب نفلي روجې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي. هغه چې سار شروع کړي د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وایي نو چې روجه ونی او بیا خو به بړستن لخپې ورکړي اوده به شي نو بیا کتاب ویلی شي. نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي نو هغه روجه څنګه ونیسي؟ نو هغه صرف فرض روجې نیسي او فرض منځونه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي دا په دې عابد باندې غوره دی. غوره څنګه غوره دی؟ نبی علیه السلام فرمایي کفضلي علی ادناکم، لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره یم دکه شانتې دا عالم رور په دې عابد باندې غوره دی، په دې عابد باندې غوره دی. نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ، د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ. دا فز د مرګ یو صدقه جاریه ده. او دا هم یاد وساتئ کو چرته د خپل بچی د صحیح تربیت اونکو په سمه لار دی روان نکو او په دې نشو تماشو په شراب او زیناون او بدکارو کې دی پرېښود الله دې نه کړي او د دنیا نه لاړې نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې بھرپور حصه ده. ولی د پلار ذمہواری دا ده چې دی به د بچی صحیح تربیت کوي، دا د پلار ذمہواری ده. هر د په خپل کوشش وکړه وسې پې وکړه بیا هم په سمه لار نه شو بیا پې دی ګناهګار نه دی. خو که د هغه د کالج غور کړی دی، د یونیورسټۍ فکر یې کړی دی، د هر ځای فکر یې کړی او د دین فکر یې ورله نه دی کړی او دا پلار مړ شو دې بچي ناروا کولی ضرور د ده په ګناهونو کې د دې پلار حصه ده. دا یوازې بچی پیدا کول نه دی، دوی ته قرآن ښودل دی، دوی ته احادیث ښودل دی، د دوی تربیت کول دی. د هر مشر نه به د کشر متعلق تپوس کیږي چې تا د ده تربیت کړی دی او که نه دی کړی. الله نو د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ
او د علماو قدر کوئ، د علماو عزت کوئ. علامه خیالي رحمه الله دا یو لوی عالم تیر شوی دی. دته د زمانې چې کوم بادشاه هغه پسې سوال جواب وکړو، وی مولي صاحب مونږ له د اختر مانځله راشه. د ورته وی د اختر مانځله درځم خو زما یو شرط کو هغه پوره کولی شئ. وی څنګه؟ وی په ما پسې به ښه سنبال کړي ډولۍ راوړئ او د ډولۍ یو لړ به تا نیولی یو به وزیر نیولی او زه به په هغې کې ناست یم، ما به د اختر مونځ له بوځئ، لمونځ درله کومه که نه درځم. بادشاه ورته وی ټیک ده صحیح ده داسې به وکړو. سنبال کړي ډولۍ پسې وړه، مولي صاحب پکې کېناستو، یو لړ چا ونیو بادشاه او بل لړ وزیر ونیو، مانځلی بوس. چې مانځلی بوس مولي صاحب مونځ وکړو. بادشاه ورته وی حضرت د تلو به د واپسې تلو به څه حساب څنګه به ځو؟ نو وی ځم به داسې چې ډولۍ کې دې طرفه واپس نه ځم، ما به په دې خپله اوږه باندې واپس وړئ. بادشاه ته وی ما په دې خپله اوږه باندې واپس وړي، زه نه ځم داسې. بادشاه اوس ما راوستی نو خود به دې په اوږه وړمه نو. بادشاه ورته کېناست او مولي صاحب یې اوږه باندې سور شو، واپس یې وړو. نو چې په لاره یې وړو نو څه کسانو داسې ولیدو، نو هغه یو پکې وي وی هلکه بادشاه سلامت ته وګوره مولي صاحب یې په اوږه اخیستی دی. بادشاه سلامت ته وګوره مولي صاحب یې په اوږه اخیستی دی. بل تن ورله جواب کوي وی نه بادشاه سلامت د دې بل سړي په اوږو ناست دی. بادشاه خو هغه دی چې د دې بادشاه په اوږو سور دی، دا لاندې خو بادشاه نه دی. که دی بادشاه دی به څنګه په اوږو سور کړی؟ بادشاه خو هغه دی چې د دې بادشاه په اوږو سور دی. وی ته غلط شي، بادشاه سلامت مولي صاحب نه دی په اوږه کړی بلکې بادشاه د سړي په اوږو سور شوی، دا مولي صاحب بادشاه دی. ښه را روان کال راغی، بیا به شي بادشاه سوال جواب وکړو. خیالي رحمه الله ته ویل وی ما له د اختر مانځله راشه. وی صحیح ده، وی د تلو به بیا څه حسابي؟ نو خیالي رحمه الله ورته فرمایل زه به پیدل درځم، زه به پیدل درځم. وی ټیک ده. چې مونځ یې وکړو بادشاه ورته وی واپسې به څنګه حسابي څنګه به ځې؟ وی زه به په خپلو خپو باندې پیدل ځم. بادشاه ورته وی مولي صاحب څه عجیبه کار دی وکړو، په روز کال یې در باندې دا چلونه کول او څه کال په خپلو خپو رالی او په خپلو خپو ځې، په دې کې ستاسې حکمت دی. نو مولي صاحب ورته ووی وی بادشاه سلامت زما مقصد دا نه و چې زه ستا سپکاوی وکړم، زما دا مطلب نه و چې په ما پسې راشه او ته مې په ډولۍ کې اوس او تا به یې لنډ نیولی او د هغې طرفه ستا اوږو ته وختم تا کور ته به وستم، په دې کې مې مقصد ستا سپکاوی نه و. عالم هغه عالم دی نه چې په دې کې عاجزي نه وي، عالم د سره دی نه چې په دې کې عاجزي نه وي. کوم عالم کې چې تکبر وي دا عالم نه دی. زما دا مقصد نه و چې ما کې تکبر او ته مې ذلیل کولی خلکو ته، زما بالکل دا مطلب نه و. نو ولې د را باندې بیا دا چلونه کول چې دا مقصد دی نه و؟ ما د خلکو ته د عالم شان ښوده، صرف ما د خلکو ته د عالم څه ښودو؟ شان ښودو چې دا عالم د بادشاه په اوږو سور دی. صرف دا علم مې خلکو ته ښکاره کو، د عالم فضیلت او قدر مې د خلکو ته ښکاره کو. قسم په الله کوي د بادشاه ذلت او سپکاوی مې مقصد او هغه په روز کال خلکو لیدلی دی چې د عالم څومره لوی شان دی. څه کال په خپلو خپو باندې رالم او په خپلو خپو باندې به واپس ځم. د عالم دومره لوی شان دی، دومره لویه مرتبه ده. د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ، دا د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده. الله دې ټول زمونږ بچي عالمان او حافظان جوړ کړي.